وطن وطن داسې جوړیږي بشر دوست وروره چې موږ تاسې اولین نیتونه روغ کړو. کله چې نیت روغ شي زه د تو په مشکله وځورېږم، ته مو په مشکله وځورېږي، په هغه ورځ موږ تاسې وطن جوړ کړو. زه به یو مثال درته ووایم چې موږ تاسې نیتونه روغ وي، د وینې دا وړه کوټه دا کې 12 کسونه ځایېږو، خو که د نیت خراب وو په دا کوټه کې 2 کسونه نه ځایېږو. وطن په مثل د کوټې ده. موږ چې کله نیتونه روغ کړو که نه د شخصي ګټو دپاره وروره جانه د مو زه یم چې مو پلټي روغدو، ته یې چې مو پلټي روغد وایې چې مو پلټي روغدو، خو د 15 شپېته کاله دغه پلټیو نتیجه موږ ولیده. پلټي بعض دا پلټي دو چې اسلام کې موږ تاسې ورونه یو، نبي علیه السلام امت یو، نبي علیه السلام چې کومې خبرې ورته کړي دي چې په هغه عمل وکړو موږ تاسې په هغه ورځ کامیاب یو. نوره عملونه مو د خدای ښه کړي، هر څوک که د شخصي ګټو نه تېر شو ملک په هغه ورځ جوړ ده.